افغان‌هایی را ثابت کرده، نشان داده چطور از خاک خود، چطور از ملت خود، چطور از حاکمیت خود دفاع بکنه. سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان عنایت الله خوارزمی و معاون سخنگوی امارت اسلامی حمدالله فطرت در یک کنفرانس مشترک در مورد درگیری‌های جاری با رژیم نظامی پاکستان معلومات ارائه کردند. در طول تاریخ افغان‌هایی را ثابت کرده، نشان داده چطور از خاک خود، چطور از ملت خود، چطور از حاکمیت خود دفاع بکنه و هیچ وقت هیچ متجاوز را بی جواب نگذاشته. هر کسی هم در اینجا به چشم بد نگاه کرده، پوزشان به خاک مالیده شده و از خاک رانده شده است. این را بدانند کشورهای همسایه و مردم‌های دیگر. دا مخکې هم ویلو پاکستان په سیمه کې د بې ثباتۍ یوه پروژه اخیستې ده چې معلومه ده چې هغه به د ځینو قوتونو لخوا تمویلیږي، حمایه کېږي به، نو هغوی په خپل سر دومره جرأت نشي کولی چې داسې په پراخه کچه باندې په یو هیواد باندې تعرض وکړي او عملیات ترسره کړي. خوارزمی گفت که تا اکنون در این جنگ 150 تن از نظامیان پاکستانی و 28 تن از سربازان افغان کشته شدند. بیش از 35 پسته، تقریبا 40 پسته از دشمن فتح گردیده و بیش از تقریبا بگوییم که 150 نفر از دشمن هلاک گردیده است. البته این آماری که ما میگیم نه آمار نه اغراق است نه افراط است، آمار واقعی است. ما نیاز نداریم مثل دشمن ناکام با آمار دروغین اذهان مردم را مغشوش بکنیم. این آمار واقعی هست و تعداد بیش از 200 نفر از دشمن هم زخمی کردیده. البته تعداد زخمی ها را ما دقیق گفته نمیتونیم چون حملات طوری هست که زخمی ها بیشتر به طرف آنها میره دوباره بعد از زخم شدن و تخمین ما همی است که بیش از 200 نفر از دشمن زخمی گردیده است. قابل یادآوری است که تمام تلفات نیروهای وزارت دفاع ملی، نیروهای افغان از آغاز تا کنون بیش از 28 نفر شهید داشتیم ما و بیش از 42 تن زخمی داشتیم تا فعلا. خوارزمی در آغاز پالیسی امارت اسلامی را توضیح داد و گفت که در کشور یک نظام مشروع وجود دارد و به هیچ کس اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کند و همچنان به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که بر افغانستان تجاوز نمایند. و افزود که جنگ نخستین انتخاب افغانستان نبود، اما از آنجایی که رژیم متجاوز جنگ را آغاز کرده است، افغانستان حق دفاع دارد. حملات انتقامی جاری تحت نام رد الظلم در راستای حفاظت و دفاع از مردم سرزمین و نظام افغانستان انجام خواهد شد. این جنگ ما جنگ مشروع و جنگ به خاطر دفاع هست، جنگ دفاعی هست. لذا باید بگوییم که در این راستا امارت اسلامی افغانستان، وزارت دفاع ملی به خاطر جنگ حق به جانب هستند. معاون سخنگوی امارت اسلامی حمدالله فطرت گفت که در حملات نظامی پاکستان غیر نظامیان بیگناه افغان هدف قرار گرفتند که بیشتر آنان زنان و کودکان می باشند. فطرت افزود که در این حملات خسارات مالی گسترده نیز به مردم عام وارد شده است. د پاکستانی پوځي رژیم له لوري په پرله پسې توګه د افغانستان هوایي حریم نقض کړی، په کابل، لغمان، ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او کندهار ولایتونو کې د عامه خلکو کورونه، جوماتونه، مدرسې، عامه تاسیسات، د راستنېدونکو مهاجرو 3 موقتي مشغال یا کمپونه چې په کندهار کې انزرګي کمپ، په تورخم کې عمري کمپ او په کونړ کې د مهاجرو کمپ هدف وګرځول سول. په یادو هوایي بریدونو او د هوانونو په پایرونو کې په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ 110 تنه ملکي او عام هیوادوال چې تر 15 زیات په دې کې ښځې او ماشومانو په شهادت ورسول او 123 تنه نور چې د دې هم غوڅ اکثریت یې ښځې او ماشومان تشکیلوي ټپیان سوي دي. په دې بریدونو کې د عامو ولسي خلکو د مرګ ژوبلې تر څنګ هغوی ته پراخ مالي زیانونه هم راوښتي دي. تر دې مهاله 30 کورونه په دې بمبارونو کې بشپړ او 316 نیمه تخریب سوي دي.
حمدالله فطرت هدف قرار دادن افراد ملکی را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده آن را جنایت خواند و از نهادهای مربوط به حقوق بشر بین المللی، سازمان ملل متحد و سایر ارگانهای مربوطه خواست تا این حملات و تلفات ملکی را محکوم نموده و در جلوگیری از آن در کنار مردم مظلوم افغانستان بایستند.